خدای ډیر غفور رحیم دی. که تو المز نه وکړو پروردګار عالم ډیر کریم دی. قضا به وکړي خو لیکن حقوق العباد چې کوم دي دوی کې پکار د انسان ډیر محتاط شي. ویلې قرآن ایمو تاسې دپاره چی دی؟ عین زندگی دی که نه دی؟ تاسې اټول قرآن وکسوئ کوم ځای کې خدای خپل حق ذکر کړی دی خدای ډیټیل نه دی خیال مختصر غندي و آقیموا الصلاة بس لمونځ وکړئ مختصر غندي و آتوا الزکات زکاتونه ورکوئ. خو لیکن څه قرآن کې کوم ځای کې حقوق بشر مسله راغلی دی د انسان و حقوق خبره شوي دی خدای تفصیلا مکمل بیان کړی دی. د مؤمن دا حق دی دا حق دی دا حق. تاسې میراث مسلې وکسئ قرآن کې تاسې وکسوئ میراث هر یوه بیلا بیلا پردن اشاری سنه وضاحتن اشکارن پروردگار علم آرم مسئله پردن بیان کری ده تفصیل سے بیان کری ده. ایرهن مسئله وکسا تفصیل سے بیان کری ده. نکاح مسئله وکسا تفصیل سے بیان کری ده. طلاق مسئله وکسا تفصیل سے خدای بیان کری ده. یعنی چیتا حقوق بشر خبر شوی ده خدای تفصیل سے بیان کری ده. یعنی دغی خبری طرف تا خدای اشاره کری ده څه حقوق بشر کې وډر شوی د خلکو حقوقو کې وډر شوی. چا سي غیبت ونه کوي چا سي تهمت ونه تړوي چا نه غصب ونه کوي میراث کې تاسې محتاج شوی. یعنی د حقوقو ناز خبره څه خدای څه کړی ده تفصیلا بیان کړی دی دپاره څه وا انسانو زه خو ډیر کریم خدای یم زه ډیر غفار یم ډیر بخشش کوونکی یم. خو لیکن که چیرې حقوق بشرو د پامال کړله هغه ځای کې بیا خدای ته څو پورې عبد بیان مواب نه یې کړی څه چونه د غصب کړی چې تکلیف رسولی دی خدای دې څه ګوره پورې بیا تاسې نه مو پاوم. صلوات وایي محمد